دا ورو سوال کړی دی چې وی آیا ښځه خاوند د یو ګډ د اخیستو په دې پیسو او مبلغ کې شریک کیدی شي؟ مثال لکه ګډ په 40,000 روپۍ دی، 100,000 ښځه ورکوي او 100,000 د خاوند ورکوي، دا به جایز یې وکنه؟ دا مسله یاده کوي. ګوره یو خو دا یاده کوي چې ګډ د یو کس د طرف نه کیږي او بیا چې د هغه سره کم کور والا دي د هغوی د طرف نه کیږي، یعنی په ګډ کې سړی نشي شریک کیدی. برخه او شراکت دا په غوا کې دی، غوایي، میخه، اوښ، په دې کې شریک کیدی شي. که چېرته د دې رور مطلب دی چې ښځه خاوند په دې حصه کې شریک شي، یعنی دا بیا به خاوند وایي چې ما هم قرباني کړې ده او ښځه به وایي چې ما هم کړې ده، نو دا اشتراک ممنوع دی شریعت کې، منع دی. که چېرته دوی وایي چې په ثواب کې شریک کېږي بیا خو صحیح دی. یو سړی د قرباني وکړه، ګډې حلال کو، ثواب کې خو دې ځان سره د ټول کور والا شریک کوي. ښځې قرباني وکړه، خاوند یې پکې ځان سره شریک کو، طاقت یې ووایي زه قرباني کوم، خاوند ته یې ته مه کوه او تاسو ټول ما سره شریک شو، ټول شریک شو. ابو ایوب انصاري رضی الله عنه تپوس کو عطا ابن یسار رحمه الله، دا روایت امام ترمذي راوړی، وی کیف کانت الضحایا علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به د قربانیانې څنګه وي؟ هغه ورته وی، ابو ایوب ورته وی پیغمبر په زمانه کې زموږ طریقه دا وه چې هر سړي به یو څاروی حلالو، یو ګډ به حلال کو، هغه به د هغه د طرف نه او د هغه د کور والا طرف نه. دې ځای کې ته یو اهمه فایدې ذکر کوم، ذهن ته مې راغله. په هر هغه څه کې خیر دی چې هغې کې د پیغمبر تابعداري وشي او د صحابه کرامو. دا ګورم د هغوی طریقه نه وه چې د خاوند به ځان له قرباني او د سړي به ځان له، د ښځې به ځان له، دا د هغوی طریقه نه وه. نن سبا دا هم په دې پښتنو کې یو دغه شته، زمونږ ښځې دي وایي ځان له کوي او زه ځان له کوم او مشر زوی ځان له کوي او بس ځان له کوي. یو سړی چې قرباني وکړي کور کې او د نورو سره شریک دی په نغري کې او په هر څه کې، دا ټول د ده سره په ثواب کې شریک شو. که د دې نورو اراده یي او مال ورسره یي، په نور څه کې دې ولګوي که نه، که نه؟ او دا نه چې وایي زما ښځه وایي چې زه لازم کوم او زما زوی وایي چې زه ځان له کوم او لور مې وایي چې زه ځان له کوم، دا طریقه د هغوی نه وه. کېږي خو دا طریقه د هغوی دا نه وه. او موږ ثواب ګټلو هیرس د هغوی د هیرس نه زیات نه لرو، څومره هیرس چې د هغوی. ښه، اوس راځو ورور دې مسلې له. که چېرته دوی وایي چې موږ شریک کېږو داسې چې برخه به د دې ښځې شي او برخه د خاوند، نو دا خو نه کېږي، ځکه چې هلته څاروی څه دی؟ ګډ دی. ها اوس که اوس که چېرته داسې وشي چې دا ښځه نیم مال ورکوي او سړی نیم مال ورکوي، دا ښځه ورسره مرسته کوي، قرباني د سړي ده، نو دا خو ډېر ښه کار دی. یا دا ښځه قرباني کوي او سړی ورسره پکې مرسته کوي، نو دا خو ښه کار دی، دا خو په نیک کار کې د یو بل مرسته کول دي. اوس پوه شوئ که نه؟ دغه بیا جایز دی.